د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر عزتمندو لیدونکو. زه یوسف خان لاله یم. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو پر موټر چاودنې له امله 6 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه نن د ګومل په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې کله چې د پولیسو موټر د ټانک ښار پر لور روان و. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپو او په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شې، وخت بخیر. خپرونې ته هم بخیر راغلی. معارض صاحب، یو بل برید په پښتونخوا کې د پاکستان په ټوله کې امنیتي ثبات کوم لور ته روان ده او د دې ترڅنګ ایران کې هم امنیتي بېثباتي، پاکستان کې هم امنیتي بېثباتي، پر افغانستان باندې به اړیکې څه وي؟ مننه جناب لاله صاحب محترم. نړۍ تاسو ته خلکي همکاران ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګوره د ایران مسله خو بېله مسله ده. هغه له ډېر پخوانی پروګرام چې ایران باید رژیم باید بدل سي او مشکلات چې غربي نړۍ ته اروپا ته خلیج کې او د جوړ کې جوړ کړي دي نه باید لاس واخلي. نو هغه بل پروګرام دغه باندې جنگ کېږي. خانه په سلو کې لارون ضعیف سی او قوي اوسي. اسرائیل او امریکا حمله کوي او ایران ورانوي. ترغه اندازې په سوریه ته جوړي ترغه چې دلته او رژیم چې نور مشکلات جوړ نه کړي. راوځي پاکستان د اصلا دغه چاودنې او د مسایل چې د خپل آیسای رهبري کوي دلته دوه مدد دلیل موجود دي. یو دا چې پاکستان څخه جوړ شوی د پروژې موقت حکومت ده یا دولت یا هیواد او توای موږ یو هیواد نور ته ځکه دا ایالت ته چې بارنه او کورنۍ او بودیجه او سیاست هر څه له بهر نه ورکول کیږي، ټاکنې له بهر نه کیږي، مشران بهر نه ټاکل کیږي. دا یو پروژه ده د پروژې د غربي نړۍ د ناتو د دوی آداب مقاصد مخې ته بیایي په دې سیمه کې. نو دغه پر بنیاد باندې که چاودنه کوي کار څه کوي دا هدفي دي. دا یو مسله. دویم مسله خپله دغه پاکستاني چارواکي خلک چې دي دوی خپله یو پروژه مخې ته بیایي، یعنې د دې لپاره چې پیسې واخلي، سیمه نارام وخی، ځان متضرر وخی، له ایران او له هند او په افغانستان دې نه سر وټکي. دا بله مسله ده. دغه لپاره چې جنگ دروازې خلاصوي ترغه چې جنگ او بېثباتي د پکې ګټې د کمشنات دي. را بس اساسي خبره ده د پاکستان د ساتنې د حفاظت د دوام ضمانت څنګه چې مولې پردي کړای ده، غرب کړای ده. نو بنان دای پیږي چې په ما باندې کوم مشکل راځي یا له هند یا له افغانستان نه یا له بل و ایران نه چین نه له روسیې نه لارې خوانه غرب موسساتي سعودي پیسې راکوي، عربي هیوادونه غربي نړۍ سلام پیسې راکوي، زه ساتل کېږم. دغه لپاره هم چل جوړوي دغسې چاودنې بېنظمي ګډوډي کوي. ولې ثبوت یې په چیز کې ده که چیرې په اسلام آباد، په کراچۍ، په لاهور کې دا چاودنې کېږي روزمره، اول ته پنجابیان وژل کېږي یا پنجابیانو سیمه اور اخلي، بیا بالکل موږ منو چې نه دا پردۍ علته او دا حقیقي ده او پاکستان پنجابیان برحقه دي. ما همیشه چاودنې په پښتنو سیمه کې، د بلوچانو په سیمه کې جنګ، جګړه، وهل، ټکول، چاودنې، وزنې، اعدامونه، هر څه په همدې سیمه کې. پخوا په کشمیر کې هم کېدله. بیا نریندرا مودي تقریبا 4 که 5 کاله مخکې چې پیلوټ راوبلېده او بیرته واخیسته، هغه ته اخطار ورکړی ده. دغه لپاره دوی ډارېږي د عمران خان په وخت کې وډاګوه که بیا دویم ځل تاسو په کشمیر کې کومه بېنظمي ترلاسه کړه زه اقدام کوم. عملا اقدام وکړ، سیمه یې وویستله، ډېر پوځیان د پاکستان مړه کړه، دوی هېڅ ورته نه سو ویلی. دغه یوازې یو پیلوټ راوبلېده او په امر یې ورته وکړه چې په 4 ساعتو کې د ما پیلوټ روغ رمټ ما ته تسلیم کړي، ورته تسلیم یې کړ. نو بنا هلته نور غرض نه کوي. سیندیان خو دوی تربوران د هغوی سره هم کار نه لري، یوازې دا سرحدي سیمې دي. پښتانه خو له پخوا نه د قبایل په نوم، د کوچي په نوم، د قبایل سرحدي په نوم، د الاجاري په نوم، د ملیشه په نوم دوی له ثاني همیشه لرې ساتل کېدل، د افزارو په توګه استفاده ترې کړل. یوه کورنۍ د ممزي په نوم، د بارکزي په نوم به حکومت کې ناسته وه، نور به ټول همداسې خوارو زارو تر اټکه پورې
حالا کوچان دي صاحب حالا صاحب دا صاحب موریا کورنۍ ده صاحب دا لای کورنۍ ده صاحب دا پاونده کوچان دیو دا کاونسلانای ده حالا دا سرادی دی دا فاتا ده دا صاحب ملیشا دی دا جاری دی دا قبایلی غازان قبایل دی دا قسمه ده به ساتله په دې به افزاري استفاده خواره کوله دغه سیمه به انګلیس او روس د عیل نقطې په توګه ساتله هغه تر اوسه پورې دوام لري متاسفانه دغه مشکل شته ځکه دغه آیسای پوز په خپل لاس باندې جوړوي او په خپل لاس یې ودې ته تاسو وګوره ټول چې وګوره پښتانه ځکه په دې سیمه کې پولیس پښتون ده پوځي پښتون ده د بلوچ کې پښتون ده پوځي پښتون ده او سرکار پښتون ده یا بلوچ ده بنا دا کسانو د کې د لوبه دغه وروستۍ چاودنه چې رامنځته شوې تاسو یې څنګه ګڼئ آیا دا یو بل د پاکستان د امنیت لپاره د خطر زنګ دی؟ نه د امنیت قطعا امنیت د پاکستان په لاس کې نه ده دغه چې باید موږ ځان نه پوه کړو پسې عمومي سیاستو لوی غټ سیاستو باندې امنیت بهرنی سیاست اته کورنی سیاست ګوره جنرال حمید ګل وایي د موږ چیف ویلي و د موږ چیف افسر په واشنگټن کې ټاکل کیږي په سپینه ماڼۍ کې د آیسای مشران که چیرې دوی سرغړونه وکړي د خلاف د غرب له چین روسیې سره لاس ورکړي بخاري کې موږ ګورو چې په زندان کې یې مړه کوي دلته دا ټول مسایل بهر نه کیږي و پنجابیان هوښیار دي ما عرض وکړه چې دغه مسایل د پښتنو بلوچو په سیمه کې کوي له دې نه ګټې ما اخلي خپل عیاشي په بهر کې کور نه لري ځکه دوی خپله متیقن دي چې په پنجاب او پاکستان به دوام وکړي دا کورونه زمنې فامیلونه درسونه هر څه د باندې سرمایه بهر ده د ټولو مشران پوځیانو د آیسای د غټان دغه پاکستان اسټابلیشمنټ وایي د بایس خاندان ولټي خاندان سردار جي نواب جي دغه ټول دوی مشران بهر کې دي نو بنان امنیت ته پاکستان ټوټه کېږي پاکستان تجزیه کېږي پاکستان له منځه ځي بانک قرضدار د 100 میلیارډ دا شیان د دې په لاس کې دوی خپله ټي ده د موږ کار نه ده دا بهر نه قرضه ورکول کی بیا قرضه په دې نوم معاف کړه ولا نه په فلاني چې داعش دا رقم ک فلاني داس ک دا لوبه دغه سیمه د خلک مصروف ساتي ځکه امریکا مصروفه ده امریکا په ایران ته پلان لري ونزویلا ته پلان لري بالغه د تایوان مسله د سوریه مشکلات رو ساتل نه دي کردستان په نوم مملکت جوړیږي په عراق کې باید یو سیستم بدل کی بیا راځي افغانستان د سیمه ته د ماموریت لري چې دغه جنه ساته او مرکزی اسیا تعدیل لاندې ساته دغه چې د اوکران مسلې او دالکی وخت لا ډیر پاتې ده دغه وای دغه 2024 کال خطرناک کار ده او دلته به ډیر طوفانونه وسی سیلاونه بم راوځي سونامي بمي زلزلې بمي او د دنیا دغه مشکلات جنگونه او جګړې به ډیر ځای ته مثلا څورته وای دغه د معلومه راته ګرینلند ده په ګرینلند باندې په اروپایانو امریکایانو سره ډېر خر کېږي بیا د کولمبیا مسله ده بیا د ارجنټاین ده برازیل ده دغه مسایل د ټول د پکتو سره یو څه 2024 کال مشکل کال ده دا چې موږ وایو که دوم دمه نړیواله جګړه پیل کړي نړیواله جګړه پیل ده نړیواله جګړه 2012 کال رادیاتا هم کار دی خو دا پیل ده مونږ هغه رقم نه ده چې جبهي جګړه لکه نازیان دی آلمانیان دی فاشیستان دی هتلریان دی دا کسې جګړه ستا په اوکراین کې او په شاوخوا سیمه کې جنګ ده بلاروسیا او روسیا په جنګ کې ده امریکا او اسرائیل هم دا اوس په ونزویلا او په ایران په دې کې په جګړو کې دي اسرائیل دوی په جنګ کې دي په افریقایي مثلا سودان او سومالیا ته جنګ هم دا اوس دغه نه چې چاودنه کېږي افغانستان او پاکستان ته جنګ ده جګړه ستا پراګنده جګړه یو ځکه شروع کېږي یو ځکه کراکېږي بل ورځ د چین او د تایوان مشکلات پیل کېږي د ایران بیا لازم ایران باندې پروګرام د برنامه ده اته بیړۍ جنگي او د جګړې دا ډېر زیات راغلي دي ایران هم ډېر ولی افغانان تشویش نه کوي چې موږ ته خطر سکره موږ په کار نه لرو نه غرض به کوو کډوال ډېره زیاته مننه مشکل نه لرو نور دوی په کار کې وهیلا موږ په خوشاله یو ډېره زیاته مننه کور آباد مارد صاحب موږ په کار نه مارد صاحب کور آباد په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم تاسو